سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د پاکستان مخکني لومړي وزیراعظم عمران خان ادعا کړې ده چې د 2021م کال په اکتوبر کې د پاکستان یو بل پخوانی لومړی وزیر نواز شریف په غوښتنه جنرال فیض حمید د دې هېواد د استخباراتي ادارې ISI له مشرۍ نه ګوښه کړل سو، او له هغه وروسته په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د پاکستان د مذاکراتو پلان له منځه لاړل. ښاغلی عمران خان چې د فساد او نورو تورونو له کبله زنداني دی، په اډاله نومي زندان کې له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې وویل په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو له افغانستانه وتل. په سپتمبر میاشت کې موږ د تحریک طالبان پاکستان TTP ختمولو لپاره له افغان حکومت سره خبرې وکړې. د پاکستان مخکني لومړي وزیر زیاته کړه افغانستان حکومت له موږ سره بشپړې همکارۍ ته چمتو و. جنرال فیض حمید اپوزیشن ته په دې هکله معلومات هم ورکړي وو. د هغه په وینا اوس حکومت په اسانۍ سره وایي چې ترهګري د پاکستان تحریک انصاف PTI له کبله کیږي. عمران خان وایي د ترهګرۍ له کبله هېواد تباه کیږي. زه هر ډول ترهګري غندم. د یادونې ده چې د پاکستان پوځ د روانې اګست میاشتې پر 12 تاریخ وویل د دې هېواد تر ټولو مهمې سرګرې ادارې ISI مخکنی مشر جنرال فیض حمید یې نیولی او د نوموړي خلاف د ټاپ سیټي په نامه قضیې په تړاو پوځي محاکمه پیل کړې ده. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.